داوی چې صلیت مع رسول الله صلی الله علیه وسلم رکعتين قبل الظهر وركعتين بعدها. ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره منځ کو چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په دې طریقه ما منځ کو چې د ماسپخین د مانځنه د فرمون مخکې مې 2 رکعات وکړل او د فرمون وروسته مې 2 رکعات وکړل. دا روایت متفقون علیه دی. و دې حدیث کې د ماسپخین د مانځه سنت د فرمون مخکې هم 2 رکعات ثابت شو او د فرن وروسته 2 رکعات دا ثابت شو. کو دام یو څوک کی دام یو سنت عمل دی. دویم نمبر حدیث وان عائشة رضی الله عنها عائشة دهانا روایت کچی ان النبي صلی الله علیه وسلم كان لا يدعو 4 قبل الظهر. یقینا النبي صلی الله علیه وسلم د ماسپخین د پرمون مخکی 4 رکعات دا ندی پریخي. نبی صلی الله علیه وسلم چې وکړه په کور کې د الله پیغمبر عادت مبارک داو چې د ماسپخین د مانځنه 4 رکعات مخکی د ندی پریخي. دا روایت امام بخاری دی. دغه 4 رکعات هم دام ثابت شو، دام سنت مؤکد دی. دریم نمبر حدیث ته وعنها قالت عائشہ ده روایت داوی چې كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيت قبل الظهر 4. داوی چې و نبی صلی الله علیه وسلم چې زما په کور کې مونږ کو زما په کور کې به مونږ کو د ماسپخین د مانځنه د فرمون مخ کې 4 رکعات ثم يخرج فيصلي بالناس. به بعد الله پیغمبر وو تو خلکو ته مونږ ورکو جمع به ورکړه د ماسپخین د مانځو. ثم يدخل فيصلي ركعتين. به بعد الله پیغمبر داخل شو زما کورته او په کور کې به د 2 رکعات د ماسپخین د مانځنه وروسته به 2 رکعات مونږ سنت دا به وکړل. وكان يصلي بالناس المغرب. او نبی صلی الله علیه وسلم چې خلکو ته د ماخام د مانځو هغه جمع ورکړه د برز. ثم يدخل فيصلي ركعتين. به بعد الله پیغمبر داخل شو زما کورته او 2 رکعات مونږ د ماخام د پرمون وروسته وکړه زما په کور کې. ويصلي بالناس العشاء. او به الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم خلکو ته د ماسوتن جمع ورکړه یعنی فرمون سره. ويدخل بيتي فيصلي ركعتين. او به زما کورته داخل شو کوټه ته او د الله پیغمبر به د ماخستن د فرمون وروسته 2 رکعات زما په کوټه کې وکړل. په دې حدیث کې یو فائدہ دار چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د څومره سنت عمل دی څومره نوافل د ټکور کې کړی دي. مخکې روایتونه تیر شو چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای چې ګوره بهترین منځ دغه شان د سنت لکه څنګه چې فرض په جمعات کې بهتر دي دغه شان د سنت مونږه په کور کې بهتر دي. لکه څنګه چې فرض په جمعات کې دا د مؤمن مسلمان لپاره او 500 او بیا چند حسابيږي دغه شان د سنت نوافل دا په کور کې د مؤمن مسلمان لپاره په 500 او په 20 چندونو باندې حسابيږي. او دغه طریقه د شان سنت مؤکد دا مخودره شو. ما صحیح سنت د گزي کو خصوصا چې د ما صحیح د مانځنه مخکې 4 رکعات ثابت شو او د ما صحیح د مانځنه وروسته 2 رکعات دام ثابت شو. سره نمبر حدیث په باب کې وان ام حبیبه رضی الله عنها قالت ام حبیبه رضی الله عنها روایت داوی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر. چاچی د ماسوهین د فرمون مخ کې په 4 رکعات باندې ساتنه وکړه او دوامداری وکړه چې رضا بزکوم. و4 قبل وبعدها. او 4 رکعات مون د ماسوهین د مانځنه وروسته 4 رکعات د ماسوهین د فرمون مخ کې او 4 رکعات د ماسوهین د فرمون وروسته چا چې بده معنی حفاظت او ساتنه او دوامداری وکړه. الله پیغمبر فرمایي حرمه الله على النار. دا سره الله تعالی په ور باندې حرام دا سره الله تعالی د ور جهنم ته نه داخلي. دا روایت امام ابو داود ترمذی او امام ترمذی ته بالکل حدیث حسن صحیح یعنی څه روایت ته. نو په دې کې دا فضیلت بیان شو چې د ماسوین د مانځنه فرمون مخ کې 4 رکعات سره همیشه کوي او د ماسوین د فرمون وروسته 4 رکعات سره همیشه کوي او دا پنبري دي. د الله پیغمبر فرمایي چې دیتا د یو عظیم اجرونو او درجو سره یو عظیم زیره داله چې دا سره الله تعالی جهنم ور باندې بالکل دا به حرام کې الله به نه بوزي. څومره ناشنا فضیلت دي. پنځم نمبر روایت عن عبد الله بن سعيد رضی الله عنه. عبد الله بن سعيد نے روایت
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 بعد أن تزول الشمس قبل الظهر. یقینا رسول الله صلی الله علیه وسلم با سلور رکعات منځ او کله چې با لمر زوال کو او د مغرب طرف ته راشد لمر لګ هغه واخته د ماسوین د مانځنه مخکې د فرمونه مخکې به د الله پیغمبر سلور رکعات منځ کو خو زوال چې بکره وش وقال الله پیغمبر بویلا فضیلت تغشا انها ساعه تفتح فيها ابواب السماء ای زما امته یقینا دا وخت دسیو وخت او دسی ساعت چې په دې کې د اسمان دروازې دا کولاویږي سمانا یعنی په دې وخت کې دعاګانې نیک عملونه دا خسته قبلي کله چې لمر زوال لک شانته وکي او د الله پیغمبر فرمایي فوحب ان يصعد لي فيها عمل صالح زه دا خو غواړم چې په دې وخت کې زما د پاره یو نیک عمل د الله ته وخیږي په دې وخت کې زه دا خو غواړم چې د الله پیغمبر فرمایي چې زما د طرف نه الله ته یو خسته عمل نیک عمل وخیږي چې هغه د څلور رکعات راغشان د سنت وکما د ماسوین د مانځنه مخ کې دغه وخت شو کنه ماسوین کله چې زوال وشي زوال د مرد اسمان د مین مغرب طرف ته لګ واوري خو د ماسوین د مانځه وخت ش داخل شي څلور رکعات مراد د ماسوین څلور رکعات سنت دي څومره خسته فضیلت چې هر ورځ د دې سنت اهتمام تکین او الله ته بدغه شان د بدغه وخت استا یو خصوصي تعلق جوړیږي او دعاګانې سره دعاګانې به الله قبلې او په دې باندې یقین جو چې دغه وخت سره مون بالکل دا قبول شو ځکه الله پیغمبر دا کړی دی امت ته دا زیره ورکړه چې په دې وخت کې د اسمان دروازې کولاویږي د اسمان دروازې کولاویږي څوک لا په اوچته کې قبول شي دعاګانې الله ته سوګي کیسه عمل څوک الله ته وکي نو په دغه وخت دا دعاګانې قبلېږي اخر نه روایت ورته دا باب ختمي شوغن نمبر روایت وعن عائشة رضي الله عنها عائشة دعانا روایت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي 4 قبل الظهر ويقين النبي صلى الله عليه وسلم و چې کله به د ماسوهیم د پرمون مخکې سلور رکعات ونکړل يربش فاتبش صلاهن بعدها د الله پیغمبر به دغه سلور رکعات سنت به کول د ماسوهیم د پرمون رسته به کول د سنت جمع ولاړو فزایل د واو د وراشه او د جمع سره هغه ځان لمون شروع کنا مخکې دا روایتونه تیش اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه فرمون بجماعت سره ودر د یو منځم نگی کاغه قضا دی او کاغه نفل دی کاغه بل دی قبل دی قضا شو دنا د مازیګر جمع ولاړه او د ما صحیح مونتانه د کړهراله ته دغه جماعت سره شریک ستانه د ما صحیح د مانځ شو او د مولوی صاحب او د مقتدی د مازیګر د منش ځان له بدا مونږ کې د امام سره به ودرېږي دغه وخت سره په اجازه نشه ځان له مونږ فاتره سنت نو سنت د الله پیغمبر رسته کړی دی یو بل روایت کې دا روایت امام ترمذی او هغه حدیث حسن ویل یو بل روایت کې راځي د الله پیغمبر بارک کان اذا فاتته الاربع قبل الظهر صلاهن بعد الركعتين بعد الظهر د الله پیغمبر عادت کې دا راځي اشاعه فرمای چې کله به د نبی صلی الله علیه وسلم نه د ماسوخین د مانځه څلور رکعاته د فرض مخکې سنت به کله فوت پاتې بش کسی وقت راغی فصلاهن بعد الركعتين بعد الظهر د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د څلور رکعات سنت د ماسپخین د مانځنه رستا چې کم 2 رکعات سنت دي چې هغه به وکړل د رستا د قضا به سبب راغی نه رستا کول دغه چې فرمون وشي د الله پیغمبر عادت د داسو ترکا داسو د چانه د ماسپخین سنت پاتشو فرمون چې کله وشو نو ته اول هغه 2 رکعات سنت چې فرض په کوم 2 رکعات دي هغه اول وکي او داغه نه بعد به قضا هغه 3 رکعات سنت راوړي 3 رکعات سنت راوړي په دې روایت کې فائدہ ده چې الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه شخصیت مخکینی رستنی ټول ګناهونه الله معاف کړی خو د فرض سره د واجبات سره د جهادونو سره دا شان دغه څخه د سنت اهتمام کوي د سنت مؤکده او د سنت رواتب دغه ور اهتمام کوي حتی د الله پیغمبر نه کو سنت پاتې شوی دي هغه به رسته قضا را وړي دا اهتمام امت ته پکار دی ما او ته د زماني ګناګار بندگان ما او ته خو هغه ادنا خبر د ضرورت لرو فاصله هغه چې الله پیغمبر همیشه کړی دی او هغه نه دی پرې خصوصا په روزه کې دغه شان د صلات تراویح هغه محبت د خلکو د نوته سبب چې مولا شبان نه پیدا
چې هغه ویرا دا سنت دی کوي نه کې خیر دی نه پروا نه کوي هغه مې خو د عبادتو ده هغه مې چې الله تعالی به فرض او یا فرض حساب او سنت به دغه شان د فرض په درجه باندې حسابي ولې تراویح نه کوو ولې شپې نه شو ګرو وای دا څه کسه عمل نور نه کوو نو به روایتونو کې دا معلومه شو چې د سنت او رواتب ډېر زیات اهتمام د الله پیغمبر کړی دی موږ هم دا امت ته دا اهتمام ان شاء الله موږ هم کوشش وکړو چې دا پرېمنو کرانه پاتې شو قضا به راو خو نه به پرېدو او دایمه خبره به کېدا چې د سنت مؤکد دا ټیم چې دی چې فرض داخل شو فرض دی وکړو د سنت هغه ټیم ختم شو نه الله پیغمبر بلکې دا ټیم هغه ځای ته غوړې دی چې څو پر د ماسحیم د مانزه وخت وی نو ته سنت او قضا راوړې شي حتی د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم مکه روایتونو کې تیر شو چې دا دوه رکعات سنت د ماسحیم د مانزه وروسته حتی د ماجیګر د فرمون وروسته د قضا راوړې ده په پریخي دانه دي الله دې خبر مو تاسو موږ توفیق راکړي وصلی الله علی نبینا محمد